وایي د قیامت په ورځ ما په حدیث شریف کې 2 کسان لیدلي دي که نه چې د قیامت په ورځ به په هغوی د ټول نه سخت عذاب وي. حدیث شریف کې راځي کم انسان چې تصویران وباسي په ده به د قیامت په ورځ د ټول نه سخت عذاب وي، بوتان جوړوي په ده به سخت عذاب وي. دویم هغه انسان چې هغه د خپل اولاد تربیت نه کوي په ده به ټول نه سخت عذاب وي د قیامت په ورځ. د هغوی د تربیت خیال نه ساتي، بس چې هغه څه کوي وایي هلک دی نو. دلته یو حاجي صاحب دی زموږ اشنا دی، هته یو ورځ ما وایي ستا دا زوی ستار وایي او دا دې نه منع کړه. هغه وایي هلکان دي څه وکړو؟ وایي دا هلکان به بیا ستا جنازه مو کي او دا هلکان به بیا ستا سر ته مدرېږي او دا به بیا هر څه ستا برابر کي. دا د الله مه ستا په قبر کې ملګري کي دا ستار وال. دا مه کوئ، دا به ته غټ مصیبت جوړ شي. ګورې دا داسې نه ده، دنیا مه اسره کوئ. دا دنیا د بقا ځای نه دی، ښه د فنا ځای دا ختمېدونکی بله ورځ به هېڅ هم نه وي. بس بیا به وایي چې یاره صرف دې بچي ته مې کلمه خو صحیح ښودلی وی، دا 1 منټ راته میلاو شوی. دا ډمتوبونه نه د هلکان منع کوي، د ټامیتوب نه د هلکان منع کوي. غلط بس پته سړي طبیعت خراب کړي کله نه کله. یو سړی حافظ او عالم نه دی، تعلیم هم نه دی مکمل کړی او دی ځان ته حافظ او عالم غټ غټ نسبتونه کوي، دا بالکل ناروا ناجایز دي. بلکې دا څه کوي دا خو د عامو خلکو څه زموږ ملیانو کې غټ مصیبت جوړ شوی. زه پی ایچ ډي کوم، پی ایچ ډي اوس ما ته هم خلک ډاکټر لیکي. څه راته لیکي؟ ډاکټر راته لیکي. دا زمونږ د تباهۍ ړومبی پوړی ده چې یو صفت په انسان کې نه یو دی هغه صفت ځان ته منسوب کوي. دا خبره ا دی د بل په صفت خوشحالېږي. مخکې هم درته ویلي چې بېوقوفه انسان هغه وي چې هغه د بل په صفت باندې خوشحاله شي. بېوقوفه انسان هغه چې هغه د بل په صفت باندې خوشحاله وي. ستا خلک نبي علیه السلام فرمایل ستا څوک مخامخ صفت کوي که نه خاورې راوله دا خوله وله د خاورو ډکه که چې پرې نه دی. شیخ القرآن او شیخ الحدیث او ډاکټر او مفتی او مولانا او علامه او پته نه لګي دا کم کم نسبتونه کوي. داسې قسمه کارونه کول دا ټیک نه دي. ښه ته دا ګناه ده، د ګناه نه ډک ناروا کارونه دي. هسې خوشحالېږو دې خبرو ته، پته نه لګي څوک مو 2 صفتونه وکړي بیا په کپړو کې نه ځایږو. دا بېوقوفتوب دی. د چا په صفت باندې خوشحالي چې ستا چا صفت وکړو. صفت هغه مزه کوي چې ستا پیغمبر او الله صفت وکړي، دغه صفت خوند کوي. مخلوق پسې او د هغې صفتونه بس دا اکثر چاپلوسي منځ کې. یو سړی ګناه کبیره کوي په هغه باندې لعنت ویل څنګه دي؟ کومو ګناهونو کې چې لعنت په شریعت کې وارد دی هغه لعنت کولی شي، ځان نه لعنت نشي جوړولی. لعنت ډېر خراب څیز دی، خطرناک صحیح ده. نه حدیثو مبارکو کې ګناهونه ځینې داسې چې په هغې باندې لعنت راغلی نه داسې انسان ته لعنتي ویلی شي او هر یو ګناهګار ته لعنتي نشي ویلی. دا ډېر خطرناک لفظ دی. که یو مسلمان هغه د ګرجې د تعمیر دپاره چنده ورکړي نو داسې جایز دي؟ بلکل ناروا ناجایز دي. ګوره د اقلیتونه چې کم دي که نه، اقلیتونه مطلب دا مونږ سره نورو مذهبونو والا اوسېږي، دا سټیزنز دي، شهریان دي ته وایي. په عربۍ کې ورته ذمیان وایي، ذمي. نو د دې خپل حقوق یې هغه به له حکومت ورکوي، هغه به له زموږ مشران ورکوي. د هغې د ګرجو خیال، د هغې د مندرونو خیال، دا په یو اسلامي حکومت باندې دا څیزونه څه دي، دا ضروري دي د هغه دپاره. دې به خیال ساتي. دغه شان د هغه د اینې به خیال ساتي، د هغه د عزت په خیال ساتي، د هغه د مال و دولت په خیال ساتي. څنګه چې زمونږ د ښاریانو حقوق دي دغه شان د هغه هم حقوق دا به هغه ساتي. خو د یو عام مسلمان دپاره چې هغه وایي زه چنده ورکوم خصوصي هغې دا بلکل ناروا او ناجایز دی. دا د مسلمانۍ کار نه، دا د کفر کار دی. ښه دا و چې یو فرنیچر کې زنانه ملاسته وه او هغې ته هیز بیماري وه، فرنیچر سره اوس څه وکړو؟ څه نقصان خو نشته، څه چل شوی دی په هغې؟ زنانه څه پلیته خو نه وي په هغې کې، خو صرف هغې چې د شریعت ته طرفه چې الله جل شانه یو فطرتي الله جل شانه یو څیز مقرر کړي د هغې دپاره. دغه ورځو کې الله جل شانه هغې ته چې شریکه محکمات دي په هغې کې ورته اساني ورکړي او په هغې باندې لږه بیماري راشي د یو څو ورځو دپاره، کم از کم 3 ورځې، زیات نه زیات 10 ورځې. نو په دې کې هغه څه داسې نه ده چې د هغې ټول جسم هغه پلیتي نه، پلیتي خو په یو ځای کې بس، نور جسم خو د هغې پاکي. نو په دې سره بیډه او دغه شان کپړې وغیره هغه په دې نه بې لمانځه کېږي. صرف د هغې په بدن په لګول. کله ناکله خلکو ته دا شکي و یاره په ما باندې غسل واوړېدو که نه
وایي دا کپړې چې کومې ما اچولي دي که نه اوس پرس که دا کمیس ما لرکو بیا بل کمیس واچو وایي دا وایي چونکې ما غسل لا نه دی کړی نو دا مو سره بېلمازه شو دا نه بېلمازه کېږي ګندګي خو هغه وه چې بس کم ځای کې ده هغه ګندګي ده هغه بېلمازه ده نور جسم خو دې سره نه ګندګي او یو شرعي حکم تا ته متوجه شو چې اوس غسل وکړه هلکه بس د اودس د کولو نه پس کپړې کو څوک بدلی کړي دې سره اودس بیا ماتیږي نه ماتیږي ورسره مسلمان کله وایي په نوکانو کټ کولو سره اودس ماتیږي او کله وایي کپړو بدلولو سره اودس ماتیږي دې سره هېڅ سم نه کېږي ښه عورت ښکاره کولو سره اودس نه ماتیږي مونځ ماتیږي اودس نه ماتیږي ګورې دا تاسو ته غلطه مسله چا ښودلې پوهېږې په دې مونځ ماتیږي دې سره اودس نه ماتیږي دا یو امام صاحب دی د هغه قرائت ټول غلط دی او لحن جلي پکې کوي لحن جلي غټې غلطۍ ته وایي چې په هغې باندې قرآن مجید معنی بدلېږي هغه پسې د جمعې مونځ ما پرېښود او خپل د ماسپښین مونځ مې وکړو بل ځای کې د جمعې مونځ نه و داسې زما دپاره کول جایز وکړو نه بلکل درست و او د دې کې د یو خبرې خیال ساته که ته داسې یو شخصیت یې چېرته که نه چې ستا د جمعې مونځ پرېښودو سره په خلکو کې فساد جوړېږي نه ته بیا داسې مه کوه هغه پسې مونځ وکړه بیا ځان له مونځ وکړه خیر هغه پسې مونځ وکړه چې فساد جوړ نه شي ځینې انسانان داسې چې د هغې په جمع پرېښودو سره ډېر غټ اثر غورځېږي په هغه جمع باندې او ځینې انسانان دی د هغې حیثیت نه وي هغه که اوسي نه هغې سره څه نه کېږي ښه بیا یو سړی هغه د احنافو په مسلک کې نه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک نه دی او هغه د تراو جمع ورکوي او شاته پسې یو بل مسلک والا سړی ولاړ دی او هغه پسې خپل فرض مونځ کوي نه داسې کولی شي بلکل کولی شي دا صرف د حنفي مسلک قاعده ده چې د امام مونځ هغه د مقتدي په مونځ باندې اثر کوي د امام مونځ د مقتدي په مونځ باندې اثر کوي هغې یو قاعده ذکر کوي د امام دا مونځ مقتدیانو د مونځ لره متضمني صحیح متضمني نو حنفي مسلک والا قاعده دا ده که یو امام هغه فرض مونځ کوي نو ستا پسې شاته نفل کېږي خو که یو امام نفل مونځ کوي یا سنت کوي نو ستا پسې شاته فرض نه کېږي ځکه دا فرض مضبوط مونځ دی او دا نفل د هغې نه کمزوری دی د هغې فرضونه نو بیا وایي چې اقتدا د مفترض په متنفل پسې جایز نه ده دا اصطلاح ته جوړه شو یعنې یو سړی فرض مونځ کوي شاته او مخې ته نفل والا ولاړي که نه شاته د فرض والا پسې مونځ نه کېږي او په نورو مسلکونو کې داسې نشته په نورو مسلکونو کې که تراویح کوي نفل سیز دی او شاته پسې فرض والا ودرېږي چې زه پسې د فرض نیت کوم بلکل پسې کولی شي نورو مسلکونو والا کولی شي مونږ نه شو کولی غیر اسانه که یو سړی د صحابه کرامو د ذات خلاف خبرې کوي او د هغې فعل ته او قول ته معیار حق نه وي د دې څه حکم دی د صحابي نه د ذات خلاف څوک خبره کولی شي نه د هغه د فعل او د قول خلاف څوک خبره کولی شي د صحابه کرامو ذات هم زموږ دپاره معیار دی د هغې افعال او اقوال هم زموږ دپاره معیار دي صحیح ده او که دې خلاف څوک کوي دا به ګمراه وي څه به قرآن مجید کې الله جل شانو فرمای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا که تاسو د صحابو په شان ایمان وروړو کامیاب یې زموږ دپاره معیار او نمونه د ایمان څوک ګرځولي صحابه کرام ګرځولي د هغې ذات ته وګوره وکلا وعد الله الحسنى رضی الله عنهم ورضوا عنه داسې اعلانات کوي الله جل شانو د هغې دپاره د هغې خلاف خبرې کول دا ګمراهي ده داسې نه دي کول پکار ها اگه څوک به د قرآن دغه آیتونه نه منم نو دې ته بیا کافر وایي دا مسلمان نه دا وایي چې د یو مړي روح هغه د مرګ نه پس واپس کور ته راځي که نه دا یو اختلافي مسله ده د امت بعضې علما کرام په دې باندې بعضې علما کرام چې دا روحونه واپس راځي کورونو ته او په دې باندې په دقایق الاخبار کې یو حدیث ضعیف حدیث موجود دی ضعیف حدیث دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا كانت لیلة الجمعه کله چې د جمعې شپه شي نجاءت الارواح الى ابواب دورهم د مړو د روحونه دا راشي او په خپلو دروازو باندې ودرېږي کورونو په دروازو وینادون او دی آواز کوي دا آواز کوي چې تسترحموا علینا بلقمة او بصدقة ای زما کور والو په ما باندې رحم وکړي او صدقه ورکوي دا وایي د جمعې په شپه دا یو ضعیف روایت دی شته بلکل دا حدیث ضعیف دی کمزور دی خو د امت اکثر علما کرام په دې طرف باندې دي د امت اکثر علما کرام په دې طرف باندې دي چې روحونه هغه واپس کورونو ته نه راځي په دې باندې
د اکثرو خلکو دغه عقیده ده چې روحونه واپس هغه نه راځي. که یو سړی بل یو څیز الي یا خرڅې او په هغې باندې ځان له نفع الي، دا جایز دي که جایز نه دي؟ یاد ساتئ که یو سړی کمیشني نه هغه دپاره جایز دي. که یو سړی کمیشني نه او هسې داسې مارې داړې کوي نو هغه دپاره جایز نه دي. ښه کمیشني سړی اخیستی شته. په جرابو مسه کول څنګه دي؟ دا ځان له یو اختلافي مسله ده. څلور مذاهب په دې باندې چې په جرابو باندې مسه کول ناروا دي. که جورابې داسې چې لاندې طرف یې د سرمني یا باندې طرف یې د سرمني یا دومره ټینګي چې د هغې نه لاندې اوبه نه ساسي، نه په هغه جورابو باندې کول په څلورو مذاهبو کې جایز دي، ورنه ناجایز. او چې کوم اهل حدیث حضرات دي نو هغه مطلقا وایي چې داسې کول جایز دي. اهل حدیث موږ چې ورته وهابیان وایو غیر مقلدین، د هغې مسلک دغه دی. هغې 11 روایات پیش کوي په ابوداود کې، ترمذي وغیره کې 11 احادیث مبارکه په دې باندې موجود دي. د هغې خپل عالم دی مبارک پوري صاحب هغه وایي چې 11 احادیثو کې یو حدیث هم ټیک نشته، ټول ضعیف دي. صحیح ده. او پنځل فرض دي او په جرابو مسه کول دا خو اختیاري ده، نو فرض ولا پرېږدي؟ شکي کارونه ولې کې؟ دا خو د عقل خلاف دي. دا خبره داسې نه کول پکار. نور که څوک د هغې سره بس ټیک ته کوي نو مونږ به څه ووایو. او یو خبره مې واورېده چې دلته په شیرګل کې یو دکاندار دی هغه خبره کوله چې زما یو شیخ صاحب دی هغه دا خبره کوي چې په جرابو باندې مسه کوئ، او بیا یې مونږ ته دا ویلي چې زه د قیامت په ورځ هم ستاسو ذمهوار یم. او بیا هغه دکاندار خلکو ته وایي چې یاره زم د قیامت په ورځ ذمهوار یم، په جرابو مسه کوئ. نو قرآن مجید مطالعه که څوک وکړي نو داسې خبرې کول چې زم د قیامت په ورځ ذمهوار یم، دا د کافرو خبره، د مسلمانانو خبره نه ده. یو صحابي ته خپلې مور ووایي دا نبي علیه صلات وسلام پرېږده، او ته یې زه خو نشم پرېښودی، ما به خپل پی نه در بخلي، وایي مې بخه، زه نبي علیه السلام نشم پرېښودی. هغې ورته یې بچیا وایي ستا دا کومه ګناه ده که نه دا هم زما په سر، خو دا نبي علیه السلام پرېږده. الله جل شانو ایتونه نازل کړه، یو انسان خپله ګناه نه شي شوتولی د قیامت په ورځ، د بل به څه شوتی خپله نه شي شوتولی. داسې مه کوئ. ښه په موضوع باندې مسه کول څنګه دي؟ سنت دي، کولی شو. او په څونه مقدار کې که موضوع وشلېږي چېرته نو مسه پې جایز نه ده. د خپو دا نرۍ 3 ګوتې نه دي که دا پکې رابار کېږي دونه ځای پکې شلېدلی یا 3 جدا جدا سوري پکې او هغه د 3 ګوتو برابرېږي بیا پې مسه جایز نه ده. ښه په روژه ماتي کې اچار خوړل څنګه دي؟ چا وي چې دا د سړو دپاره حرام او ناروا دي. اچار تا دپاره جایز دی، خوره، خو هسې دا مناسب نه دی د سړو سره. رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. صدق الله العظيم. الله فرمای فلما هرکلا رأى الشمس چې ولید ابراهیم علیه السلام الشمس انور بازغة راختون کې قال اوی ابراهیم علیه السلام هذا ربي دا زما رب دی، هذا اکبر دا لوی دی د ټولو نه. فلما افلت کله چې نور پناه شو قال اوی ابراهیم علیه السلام یا قوم ای زما قومه، قال ابراهیم علیه السلام یا قوم ای زما قومه انی بېشکه زه بریء بیزاره یمه ویزاره یمه مما د هغه څه نه تشرکون چې تاسو شریکوئ د الله جل شانو سره. دا د هغه آتش پرستو سره چې انور عبادت کوونکي وو هغه مناظره ده د ابراهیم علیه السلام د هغې خلکو سره چې ابراهیم علیه السلام کله دغه قوم ته مخامخ شو، کوم چې د هغه ستوري عبادت کو، کوم ته چې نور وایي نه هغې ته چې کله راوخته ابراهیم علیه السلام نور ولیدو دی چې ښه دا زما رب دی، زما په خیال دا غټ دی په ټولو کې، په ټولو ستورو کې چونکې دا غټ ښکاري، زما په خیال دا به رب وي نو زمونږه. او چې کله نور هم پناه شو ابراهیم علیه السلام سو فرمایل چې نه دا زما رب نشي کېدی، ځکه دا هم پناه شو، ختم شو. بیا خپل قوم ته وایي چې زما قومه تاسو د ستورو عبادت کوئ، ما سوا د الله نه تمامو څیزونو د عبادت نه زه بیزاره یم، ځان ساتونکی یم، ځان ساتم د دې د عبادت نه. نور لیدلی او نور داسې قوم شته چې نور عبادت کوي، او خبره بالکل واضحه ده چې څونه نور واضحه ده، دې نه زیاته خبره دا واضحه ده چې نور دا رب نشي کېدی. ځکه کوم څیز چې هغه راشي او بیا پناه شي، او کوم څیز چې د هغې په یو پوینټ باندې قوت سیوی او په بل پوینټ باندې قوت کمی،
یو څیز اثر چې کله کم شي او کله سیوا شي رب نشي کېدی، دونه تغیرات والا رب نشي کېدی. رب هغه چې هغه تغیر نه قبلوي، هغه رب دی بس دی، نه د هغه ابتدا شته نه د هغه انتها شته. هغه ابدي او سرمدي ذات دی، قدیم ذات، واجب الوجود ذات، واجب الوجود. خزا واجب الوجود دا منطق اصطلاح ده. خو بس دی الله جل شانه. نور الله نشي کېدی، نقصانات دي پکې، ځکه نور محتاج دی، شپې نه او د ورځې بیایي. نور بدلیږي را بدلیږي، خپل اثر کله کمی، طاقت کله کمی او کله طاقت سیوا کیږي. الله دې ته وایي چې طاقت کله کمیږي او کله سیوا کیږي. ابراهیم علیه السلام چې ولید نو چې دا زما رب. یو ډېره اهمه مسله دا منځ کې تاسو ته لږې لږې خبرې کوم، نور دې آیتونو مبارکه او تشریح ډېر غټ وخت غواړي چې یو آیت له 3 آیتونو چې دلته دي یو هفته ورکړي زما په خیال څه ګزاره به وشي. ابراهیم علیه السلام دا خبره مخکې هم درته ویلي چې ولې کړې وه چې دا زما رب دی، ستوری زما رب دی، سپوږمۍ زما رب دی، نور زما رب. پیغمبران خو دونه کچه خبرې نه کوي چې غیر الله ته نسبت کوي چې دا زما رب دی. ویلې مې ودته چې یا دا د استهزا په طور وي، هغې پورې خندا ورتله چې ښه دا زما رب دی، دا غټ چې راوخته دا زما رب دی، ښه دا ستوری زما رب دی، ښه دا سپوږمۍ زما رب دی. دا یو څه وه، یو قسم استهزا و. په دې د علماء کرامو ډېر یو لوی کلام دی چې آیا دا خبرې د ابراهیم علیه السلام د بلوغت نه مخکې وي که وروسته وي. نو ډېرو خلکو پکې دا ویلي چې دا خبرې مناسب نه وي ځکه ابراهیم علیه السلام ته د خپل رب پته نه وه. نو سټارټ یې واغوستو د ستورو نه او بیا یې د سپوږمۍ نه او بیا یې د نور نه، د هغې نه پس الله جل شانو باندې پوه شو چې الله څوک دی. او دا د بلوغت نه مخکې خبرې یې ځکه وي چې هذا ربي هذا ربي هذا ربي. نور ته کله نسبت، کله سپوږمۍ ته نسبت، کله ستورو ته نسبت. نو دا د ابراهیم علیه السلام د خبرې چونکې مناسبه وي، د ابراهیم علیه السلام د بلوغت نه مخکې خبره ده. لا پیغمبري هم ورته نه میلاو شوی او بلوغت ته هم نه رسېد. او په هغې یو واقعه پیش کوي چې حضرت ابراهیم علیه السلام نجومیانو خوب ولیدو چې یو هلک په پیدا کېږي او نمروز ته وي، موږ ته نمرود وایو، نمروز ته وي چې ستا دا بادشاهي به د هغه د لاسه دړې وړې کېږي. نو نمروز هم هغه کار وکړو کوم چې فرعون کو، چې ماشومان به قتل کول. ابراهیم علیه السلام مور بوتلی او په یو غار کې اوسېده او په هغه پورې ګټې ږدلې وي او څو ورځې پس په راتله د هغه تماشه به یې کول. او حضرت جبریل به راتلو، هغه به له پخله کې ګوته ږدلې وه، الله وله د جبریل د ګوتې نه رزق په هغه ورکو حضرت ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام چې لږ دا شو چې پوه شو لا بلوغت ته نه ورسېدلی خو نږدې و بلوغت ته. نو بار راووتو د غار نه او وایي چې زما رب څوک دی. اول وایي چې دا ستوري جوړې زما رب دی. نو وایي چې پناه شو، چې زما رب پناه کېدو والا خو نه دی. بیا چې سپوږمۍ ولیده دغه شان جنور ولیدو، د هغې نه پسې وایي چې اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. زما هغه رب دی چې هغه ځمکه اسمانونه پیدا کړي او د چا محتاج نه دی، زه صرف هغه طرف ته متوجه کېږم، خپل ځان ورته سپارم. د ویلي چې دا څه شی دي، بعضې علماء کرام چې د بلوغت نه مخکې خبرې، دا بلوغت نه مخکې نه دي، وروسته دي. او دا خبرې هېڅ نامناسبه نه دي، هېڅ نامناسبه نه دي. دا خو د خپل قوم سره مناظره ده، مناظره په بلوغت وکړه، په وړوکوالي وه، وروسته وه بیا د خپل قوم سره ګورې نه. وروسته الله جل شانو فرمایي د اني وجهت وجهي نه پس وګوره وحاجه قومه، او د ده سره مناظره کوله د قوم. دا خبرې د مناظرې دي. او مناظره ابراهیم علیه السلام په داسې ماشوموالي کې کړې وه. ابراهیم علیه السلام غټو مچور ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام چې دا خبرې کړي که څوک چې نامناسب چې هذا ربي هذا ربي دا زما رب، دا خو د هغې د ټوکې دپاره چېرې دا څنګه رب دی چې د بت عبادت کو. صحابي که نه، بیا وروسته صحابي شو او په بت وله ګیدړ میتیازې کړې وي. اخوا دې خوا یې کته چې وریس موسم خو ښه دی، دا څنګه چللی بت یې ږدلی و او بیا تللی و چېرته میتیاز وله
چراغ یا بوت لونو چې خو دې کته چې موسم هم خراب نه دی لونواله د کم ځای راغی چې وی کته خو ګیدړ ولاړو ا ګیدړ به امتیاز کړی هغه وی چې دا څنګه خدای کې دی چې ځان د ګیدړ د امتیاز نه کی بچ کولې دی موږ له خیر راکی هر سه مات کله ختم کړ زموږ استاد محترم یو قصه کوله وای دا کار شی یو سړی ځان له بوت جوړ کړو بوت ځان له جوړ کړو د حلوا بوت جوړ کړو څه د حلوا بوت جوړ کړو په سفر باندې روان د هغې عبادت پې کو سفر توخه سره ختم شوه توشه چې کوم وزن سره خوراک مراک اغوستی و هغه ختم شو سوچ کوه چې دا به څه کېږي ابوت ته یې کتلي چې دا خدای به زمونږ کله په کار راځي بس د هغه نه هېڅ خپه وخوړه بیا چې نور وږی شوی مخکې بیا د بله خپه مو خوړه زمونږ استاد به داسې قصه کوله که نه زمونږ استاد ډېر ساده و هغه به وایي ګوره صیبه و یو وخت به یې ترې وخوړو بیا یې ترې بله خپه افغانی و بله خپه یې ترې وخوړو بیا وی چې دا بل لاس پته وخورو دا بل لاس ته وخوړو دا لاس ته وخوړو دا ټول سینې ته وخوړه سر پاتې شو اخره کې د بوت نه ټوله خزه واغستو د بوت نه ټوله خزه واغسته مته ټوله ختم خیر دا رب نشي کېدی دونه خبره وه ابراهیم علیه السلام چې مې چې ورو د هغې نه پس دا چونکې مناظره ده د ابراهیم علیه السلام نه په هغې وخت کې دا مناظره یې کړې وه میچور ابراهیم علیه السلام دا خبره داسې نامناسبه نه ده ښه دا خو د هغې د استهزا دپاره وه چې دا زموږ رب نشي کېدی داسې قرآن مجید کې ډېر مثالونه موجود دي الله جل شانو به کافرو ته په جهنم کې څه وایي د عذاب وڅه کوي ذق انک انت العزیز الکریم د عذاب وڅکه کافر ته وایي انک انت بېشکه وي ته العزیز الکریم ډېر عزت والا او ډېر کرامت والا وي کافر عزت او کرامت والی جهنم کې چاله څوک الله عذاب ورکوي چاله دا عزت او کرامت والی دا بې عزت وي الله جل شانو ته دا څه دپاره وایي د هغه به ته یو قسم استهزا چې ځان ته ډېر چوت ښکارېدو ټینګ شه ورته دا قرآن کې ډېر مثالونه موجود دي قرآن مجید کې نور مثالونه دي حدیث مبارکو کې لکه نبی علیہ السلام یو حدیث ته نبی علیہ السلام یو قوم ته آواز کو او بیا الله جل شانو ته یا الہ الالهه یا الہ الالهه اے د خدایانو خدای اے د خدایانو خدای نو هغه خو خدای دې ټیک ته الله دې خدا نور خدایان نبی علیہ السلام ولې یاد کړل چې دا خدایان دي د خدایانو خدای کنه نور ته خدایان وي دا اصل کې د اغي د ذهن خبره نبی علیہ السلام نقل کول چې دي دا خدایان ونی دلته چې ابراهیم علیه السلام وایي چې هذا ربي دا د اغي هغه چې ذهن کې سو هغه الله جل شانو ذکر کوي چې ابراهیم علیه السلام د اغي د ذهن خبره کوله هغه هغه حکایت کوي هغه واقع نقل کول تاسو وایي چې دا رب دی نو ها دغه پکې یو بحث و فلما را الشمس هر کله چې ولید ابراهیم علیه السلام نور بازغه راختون کې قال وی هذا ربي دا زما رب دی هذا اکبر څخه دا ډیر لوی دی بڑا بھگوان ہے بڑا بھگوان هذا اکبر فلما افلت کله چې پناشو قال یا قوم یا زما قوم انی بریء ز بیزار مما دا غسنه تشركون تاسو کوم شریک جوړوي دا خو بالکل د عقل خلاف ته الله جل شانو سره شریک جوړول خیال هم نه دی خبرې ته چې په کائنات کې تمام سيزونه محتاج دي او محتاج خو الله نشي کېدی الله خو داسې کېدی چې هغه د چام محتاج نه ځکه که هغه محتاج وي نو هغه د عبادت ته سره لایق نه دی او هغه صرف یو ذات دی چې هغه د ټول کائنات سیستم چلی او د ځمکې اسمانونه پیدا کړي د ټول هغه الله دی ځکه ابراهیم علیه السلام ورپسې آیت څه وایي چې انی وجهت وجهي دا وسغه توحید دی د ابراهیم علیه السلام چې دا ټول زما ارباب نشي کېدی ربونه مې نشي کېدی خدایان مې نشي کېدی انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین صرف یو الله ته متوجه یم چې هغه رب څوک دی چې هغه ځمکه اسمانونه ناشنا پیدا کړي زه مشرک نه یم وما انا من المشرکین الله فرمایي لقد تقطع بينكم دا داسې آیت دی که نه چې په دې کې خلک نحوي بحث کوي نحوي علم النحو چې کوم د عربی ګرامر چې دی په دې باندې ډېر بحث کوي او تقریبا دوه او درې ورځې په دې باندې لګي خالده ورشه چابي هغه له ورته کولاو که په دې لقد تقطع بینکم دوه درې ورځې استادان موږ ته په دې لګیو شرجامي یو کتاب دی د عربي ګرامر دی هغې کې ډېر بحث کوي
دا آیت مبارکه د دې دای سه لقد تقطع بینکم په دا قابل بحث ته په نحوه کې اسانه خبره ده چې لقد تقطع بینکم مطلب لقد تقطع الوصل بینکم تاسو منځ کې چې کوم وصل له الله فرمایي تعلقات دي دا د قیامت پر ورځ ختم شي او ضل عنکم ما کنتم تزعمون او تاسو نه به هر هغه څیز ورک شي د سباره کې تاسو دا ګمان کوئ چې دا به زما د قیامت پر ورځ په کار راځي بیا به هیڅ په کار نه راځي د قیامت پر ورځ باندې یو ځل زه یونیورسټۍ کې ناست وم دا خبره پرون ما نه پاتې شوې وه پرون مې کوله یونیورسټۍ کې ناست وم زموږ ترتیب دا و چې جینکۍ چې کوم وي هغه مونږ شاته کیني او مونږ هلکان به مخې ته ناست وو اسلامک سټډیز والا چې جینکۍ شاته ناستي او یا یو طرف ته ناستي دې طرف ته جینکۍ دې طرف ته هلکان څنګه یو سکولونو سیسټم یو عالم جینۍ وه په ما باندې سوال وکړو بیا د دې ځای متعلق هغه سوال دا و چې حضرت فاطمة الزهرا رضی الله عنها د نبی علیہ السلام لور وه دا په حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باندې واده وه نو دا سوال زموږ د هلکانو نه وکړو زنانه عالم چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ باره کې حضرت فاطمه وفرمایل چې زه کله مړه شم ماله به غسل حضرت علی راکوي حضرت علی به راله غسل راکوي حالانکه زموږ د شریعت مسله دا ده چې کله ښځه وفات شي د خاوند تعلق سره بالکل ختم شي او نکاح ختم شي بالکل او اوس د واجب کوم تعلق ته ختمي دا پردی ښځه شو اوس ښځه چې وفات شي دا هغه د نکاح نه एकदम وته چې سړی وفات شي نه وځي 4 میاشتې 10 ورځې پورې لا نه وځي دغه بل نکاح نشي کولی او چې ښځه وفات شي فورا قصه ختمه خاوند به ورته بیا نه پرېږدي خواته دا مسله ده او حضرت فاطمه څه وي وایي زما د وفات نه پس په غسل ماله څوک راکوي حضرت علي به راکوي نو شریعت خو دې ته ناروا وایي ولې دا داسې وصیت یې کړی هغې دا یو سوال وکړو او دونه خبره وه چې د هغې په ډېرو څیزونو د شریعت اشکالات د هغې ډېر اعتراضات خصوصا په حقوق نسوا باندې چې موږ له خلک صحیح حق نه راکوي نو کله ناکله به د شریعت پې کله ناکله لږ ټارګټ کړو نو مې دا انډایرکټ حملې دا په شریعت مه کوه ډایرکټ حمله کوه نو زه به جواب در کوم داسې په لرې مه راتاوېږه چې یاره دا حق که داسې شي دا حق که داسې شي دا حق که داسې شي دې کې ګوتې مو دا ووایه د قرآن مجید کې دا آیت دی زما په دې دا اعتراض دی زه به بیا جواب در کوم خو دا یو سوال یې کړی و چې حضرت علي رضي الله تعالی عنه باره کې چې دې دا وصیت کو دا روا و که ناروا و زموږ ټول ملګري ناست وو مفتیان حضرات هم پکې وو نو زه ټوله اخرې ته پاتې شوم نو هغې وی چې زموږ په علم کې داسې څه خبره نشته د دې باره کې نو ما ته چې خبر راغله نو ما ورته د دې خو یو 3 جواب دي څومره 3 جواب دي یو جواب د دې دا دی چې دا کومه واقعه د فاطمة الزهرا موږ ته را رسېدلې ده چې ماله به غسل څوک راکوي حضرت علي بر الله کوي دا سندي حیثیت سره کمزوري ده څه ده سندي حیثیت سره کمزوري خبره مونږ ته چې راغلی یو مضبوط حدیث په دې کې نشته یو مضبوطه خبره نه یو جواب دویمه خبره دا ده که حضرت فاطمه داسې وصیت چېرته کړی وي او ضروري خو نه دی چې حضرت علي وله غسل ورکړی صرف وصیت یې کړی او محبت توجه داسې وي او درېیمه خبره دا ده که حضرت علي رضی الله تعالی عنه غسل ورکړی بیا هم جایز دی درې واړه جوابونه نو په کوم بنیاد جایز دی وی نو ما وی الله جل شانو قرآن مجید کې فرمایي چې لقد تقطع بینکم د قیامت په ورځ به تمامې رشتې ختمې شي تمامې رشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل د قیامت په ورځ به تمام نسبونه حسبونه دا هر څیز به ختم شي صرف زما د علي فاطمه د حسنین رشته به باقي بیا به باقي وي صحیح روایت رسې په دی هر یو نسب نبی علیہ السلام مات بشي او زما نسب به د قیامت پر ورځ برقراري پته لګي د قیامت پورې رشته برقرار ده څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغه د مسلمانانو څه دي میندې دي نکاح ورسره نه کېږي پته لګي دا د همیشه د نبي علیه الصلاۃ والسلام په تعلق کې وي دغه شان د حضرت علی رضی الله تعالی چې کوم تعلق ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره او د هغه د لور سره هغه هم صحیح همیشه وي د قیامت پورې
نبی علیہ السلام فرمایل د قیامت پر ورځ به تمام رشتې ماتې شي، زما او د علي او د فاطمې او د حسنینو رشته هغه به نه ماتېږي. ځکه نبی علیه صلات وسلام حضرت علي هغه له سینې لاس ورړو، ای علي، یو روایت کې راځي لاس نیونو، یا علي اترضى ان منزلك مقابل منزلي في الجنه، ته په دې خبره خوشحاله چې د جنت کې به زما او ستا د کور دروازې بل ته مخامخ. حضرت علي رضی الله تعالی عنه وجړل، یا رسول الله دې نه غټه خبره زما د پاره نشته چې ما او تا په جنت کې هم ګاونډیان یو ځای به یو. نه اصل کې دا دې ځای کې یو خبره پرون رایاده شوې وه، نو ما جواب ورکړ. دا جواب مې ورکړو، خو دا خو یو استدلالي جواب و چې نور احادیث ماته یاد وو، نور څیزونه ماته یاد وو، هغه مې ورته پیش کړو. بیا ما ډېره موده پس د هغې نه تقریبا یو کال پس امام شامي رحمت الله علیه هغه شان جوابونه کړو څنګه چې علما ورکړو. ما شامي کته کتاب الجنائز څنګه امام شامي جوابونه کړو، بالکل هغه شان ما جوابونه ورکړو. دا الله جل شانو د علم دروازې په سړي کله ناکله کلاوي. ښه لقد تقطع بینکم، د قیامت پر ورځ به تمام تعلقات هغه ختم شي ستاسو په منځ کې، او ضل عنکم ما کنتم تزعمون، او تاسو چې کم د څه باره کې ګمان کوئ چې دا به زموږ د قیامت په ورځ په کار راشي، دا مادیات، دا دنیا او دا سره زر او دا سپین زر او دا تعلقات او دا سیاسي تعلق او دا مسلکي تعلق او دا پلان کې الله فرمایي دا ټول هر څه رشتې به دله ختمې کړم، د دې سره ستاسو تعلقات یا به دله ختم کړم، تاسو به هېڅ په لاس نه راځي. بیا ورپسې آیت کې مخکې خبره تېره شو د مرګ، او د مرګ نه پس بیا د آخرت خبره تېره شو. نو چا به دا وایي چې یاره الله جل شانو به د مرګ نه پس هم ژوندي کول کوي. الله جل شانو فرمایي ان الله فالق الحب والنوى، الله جل شانو ان الله بېشک الله جل شانو فالق شلونکی دی الحب دانې لره، والنوى او زڼي لره، سنله اخو ګوره ويخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، میت من الحي. الله جل شانو هغه ذات دی چې هغه زڼې او هغه دانه هغه اوچي او د هغې نه ژوندی بوټی پیدا کړي. بوټی ژوندی که نه مړ خو نه بوټی ژوندی. یخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، دا اوس د هغې تفصیل کې الله جل شانو فرمایي دا زما کار دی چې ژوندی هغه مړ کوم او مړ هغه ژوندی کوم. دا زه شم کولی، با جوړیانو خبره، دا زه شم کولی، دا الله جل شانو کولی. ذالکم الله، ای خلق دغه ستاسو الله دی. فانا تؤفکون، تاسو چرته واپس کیږي، چرته تختی الله نه، چرته تختی. فالق الاصباح، فالق الاصباح هغه شلونکی دی سبا لره، څه لره؟ سبا لره. څه مطلب دی چې هغه د تکه توره تیاره دا په منځ باندې وشلې او رڼا تې رابرسېره کړي. هم دی فالق الاصباح، شلونکی دی رڼا لره، یعنی تیاره وشلې او څه ترې رابرسېره کړي هغه رڼا دې څرګنده شي. فالق الاصباح اشلونکی دی رڼا لره. وجعل اللیل سکنا، داسې ذات ته جعل اللیل چې پیدا کړي د شپه سکنا ستاسو د آرام ذریعه، د څه د آرام. والشمس والقمر، او سپوږمۍ او نورې پیدا کړي حسبانا پابند دي د حساب کتاب، د حساب څه دي؟ پابند دي. ذلک التقدیر العزیز العلیم، دا ستا د هغه رب تقدیر دی، د هغه رب اندازه ده العزیزو چې هغه زورور دی، العلیم او پوه دی. دا هر څه د الله جل شانو په زور کېږي چې الله جل شانو طاقت دومره دی چې مړي ته مو وایي چې ودرېږه بیا څه کېږي؟ ودرېږي، نه پوهېږي په دې باندې. دا زورور ذات دی ځکه داسې کېږي. نو چې الله جل شانو یو مړه دانه د هغې نه ژوندی بوټی پیدا کوي، الله جل شانو په نور او په سپوږمۍ باندې طاقت راشي. دومره طاقت دی د الله جل شانو، زه حیران شم چې دومره غټ غټ اجرام فلکی دا چې تاسو ته څه ښکاري، دا ستوري او دا نور او دا سپوږمۍ او دا ټول څیزونه الله جل شانو فرمایي د یو مایکرو سیکنډ دپاره د یو بل نه مخکې کېدی وروسته کېدی نه شي. دا ځان نه کېږي، ځان نه خو نه کېږي، پته لګي دا په یو حساب روان دي. هغه حساب په هغې چا چلولی دي؟ الله جل جلاله. الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الله سورة یاسین کې تقریبا فرمایي چې چېرته داسې نشي کېدی چې نور او سپوږمۍ د هغې حساب کتاب د مخکې وروسته شي. وکل فی فلک یسبحون، دا هر یو په خپل مدار کې او په خپل لاره باندې په خپل اربټ کې لامبو وي. یسبحون، سباحه څه ته وایي؟ لامبو ته وایي. لامبو وایي الله جل شانه فرمایي زما په حکم سره. نو ذلک تقدیر، دا ستا د رب اندازه ده، ستا اندازه نه، د چا اندازه؟ د رب اندازه دی، چې هغه مقرر کړې ده. العزیزي، هغه رب زورور دی. العلیمي، او پوه دی، په دې پوهېږي چې زه ولې داسې کوم. الله جل شانه پوهېږي په دې باندې. بس په کوزه چا ذهن کې سوال یې هغه کې دا آیتونه مبارکه ان الله خالق الحب والنوى، سبا بیا تفصیل سره ووایو انشاءالله.